دا کوم ځوان چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا 4-5 ورځې مخکې وفات شوی دی خو څنګه او ولې د ابوذر نوم دی د فرنټیر میډیکل کالج ابټاباد د 2م کال سټوډنټ دی په کلاس کې بېهوشه کېږي او د کلاس استاد هغه وخت کې بغیر د څه معاینې دا سوچ کوي چې کیدای شي دا به د مرګي جټکې وي او ټولو ته وایي چې تاسو لږ صبر وکړئ. بهرحال چې کله د ملګري بیا وایي چې دا موږ شفټ کوو نو د وخت د ضایع کېدو نه پس دا د دې میډیکل کالج چې کوم اټیچ هسپتال دی شاهین جمیل هسپتال هغې ته دا راوړل شي. یاد ساتئ چې دا دغه هسپتال دی چې په دې کې د دې میډیکل کالج سټوډنټس زده کړه کوي د سبق دوران بیا پکې هاوس جاب کوي بیا پکې ټریننګ هم کوي او د دې میډیکل کالج د سټوډنټس د 15 کالو لګبګ 1.5 کروڑ روپۍ فیس وي. دې هسپتال کې نه ECG ماشین کار کوي چې ته ECG شوی وي نه په دې کې ډیفیبریلیټر و چې هغه کوم ماشین چې په سینه باندې کېښودلی شي او بیا شاک ورکړلی شي د بجلي هغه شاک ورکړلی شي د ضرورت په وخت کې د ریدم د کتو نه پس نه پکې هغه نه سنټرلایزډ اکسیجن نه د CPR شوی دی سینه باندې چې د بچاو دپاره کمزور کېږي ځکه چې هلته صرف 2 د هاوس جاب ډاکټران په هغه وخت کې موجود وو. بیا چې کله د ملګرو ویلي چې اوس یې ایوب ټیچنګ هسپتال ابټاباد ته وړو نو هلته شاهین جمیل میډم چې کومه د دې میډیکل کالج او د هسپتال اونر ده په خپله هم ډاکټره ده بچي هم ډاکټران دي خو په خپل ځان باندې صرف پوهېږي او د ځان دپاره تکړه دي. هغې الټا دا ویلي چې پروټوکول بره دی او ښکته دی او دا به داسې چې هغسې به ځي. بهرحال چې نور وخت هم د ضایع کېدو نه پس د دې هسپتال په امبولینس کې کېښودلی شوی دی نو امبولینس هم نه سټارټ کېږي ځکه چې هغه به هم دغلته کېدای شي د تصویر دپاره صرف ولاړ وو. یا ساسې دا کوم سامان ما یاد کړ ECG ډیفیبریلیټر اکسیجن دا خلکو ځان ته په پرایویټ کلینیکونو کې په کورونو کې ایښي دي دا به د 50,000 روپۍ قیمت به هم د دې نه وي. چېرته چې دغه میډیکل کالج د یو سټوډنټ نه 1.5 کروڑ روپۍ اخلي دغلته د دې د اټیچ هسپتال دا حل دی. PMDC یو داسې اداره ده په پاکستان کې چې هغه د دې میډیکل کالجونو د هسپتالونو انسپیکشن کوي او د هغې نه پس هغوی له دا اپروول ورکوي چې او دا د دې قابل دي چې په دې کې د مریضانو علاج وشي او د میډیکل کالج د سټوډنټس پکې زده کړه وشي. اوس په کوم بیسس باندې په هره 3 کوڅه کې PMDC میډیکل کالج او هسپتال له دا لایسنس ورکړی دی چې او ته د دې قابل یې هغوی صرف دې ته تکړه دي چې کله ډي بره کړي PMDC ته جوړ کړي او کله یې راښکته کړي PMC ته جوړ کړي. په کوم بیسس باندې هغه هسپتالونو او میډیکل کالجونو له اپروول ورکوي. تاسو ټولو موږ ته پته ده چې څه خورد برد به یې کړي څه روکړه به یې وهلي او لایسنس به یې ورکړي. تاسو کې چې څومره هم خلک د هیلث شعبې سره په څه نه څه طریقه تعلق لرئ کو سټوډنټس یې کو هیلث پروفیشنلز یې کو نرسنګ سټاف یې کو د دې طالب علمانو والدین یې نو دا د دې شیز د دې ظلم خلاف اواز اوچت کړي چې را روان وخت کې د بل ابوذر او د بلې پیغلې سره داسې ظلم ونه شي.